مولانا فضل الرحمن څنګه د افغانستان د جمهوریت په ګټه او د پاکستان خلاف خپل غږ پورته کړ؟ د پاکستان له کوم راز یې پرده پورته کړه؟ څنګه یې پاکستان ته پیغور ورکړ؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په تازه بیان کې د پاکستان پوځ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د امریکا خلاف جګړې ته ډېر زره پاکستاني وسلوال څنګه او په کومه لاره تللي وو. مولانا وایي هغه 10 زره ځوانان افغانستان ته د طالبانو د ملاتړ لپاره تللي وو. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې لویې ولسي غونډې ته چې ښکاري په لسګونو زرو خلکو پکې ګډون کړی و ویلي چې تر 10 زرو پورې وسلوال پاکستانیان په کومه لاره او څنګه کولی شي افغانستان ته د طالبانو د ملاتړ په موخه د جګړې لپاره ولاړ شي. ویل کېږي دغه غونډه د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له لورې په کراچۍ کې ترسره شوې. مولانا فضل الرحمن هغو پاکستاني وسلوالو خبره کوي چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د طالبانو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیدل. هغه وایي جنرال باجوا راته وویل چې په ډیورنډ کرښه یې په میلیارډونو روپیو اغزنتار لګولی او هیڅوک یې پرې تګ راتګ نشي کولی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د پوځ مشران د پوښتنې په ډول ننګولي دي او وایي هغه له 100 تر 10 زرو پاکستاني وسلوال ځوانان چې د افغانستان کې د امریکایانو په خلاف جګړه کې د اسلامي امارت په ملاتړ برخه لرله هغوی څنګه او کله تلل او بیا چې طالبان هلته افغانستان کې واکمن شول دغه ځوانان څنګه په کومه لاره او له بشپړ ځواک سره بیرته پاکستان ته راستنه شول. هغه په ټینګار سره د پاکستان له پوځ څخه پوښتلي دي چې تاسو خو د پولې په اوږدو کې ولاړ وئ نو څنګه په دومره لوی شمېر وسلوال تګ راتګ کوي؟ د نوموړي په وینا که څه هم پاکستان ځواکمن پوځ او ډېر وسایل لري خو باور پرې نشي کېدلی.